اوس په سټیکر شوي پاسپورټ باندې هم تاسو ته اجازه نه درکوي چې سفر وکړئ. هغه کسان چې کابل څخه ابوظبي ته کمیر سره پرواز لري که دوی پاسپورټونه د سټیکر په ذریعه تمدید کړي یا ټپه شوي وي نو دوی ته اجازه نه ورکوي چې کابل څخه ابوظبي ته سفر وکړي. خو هغه کسان چې ابوظبي څخه کابل ته ځي که دوی پاسپورټ سټیکر یې ټپه شوي وي یا په وخت تېري ته اجازه ورکوي بیا کومه ستونزه نشته. خو هغه مسافرین چې کابل څخه ابوظبي ته ځي نو دوی د نوي پاسپورټ واخلي چا چې اخیستی نه وي او چا چې نوی پاسپورټ وي بیا کومه ستونزه نشته. اوس به د دوبۍ مسافرین هم تشویش کړي چې موږ لپاره خو به داسې څه نه نه فلحال دوبۍ لپاره هېڅ هم نشته. کومو هیوادوالو چې خپل پاسپورټونه د سټیکر په ذریعه تمدید کړي دي نو دوی کولی شي چې کابل څخه دوبۍ ته سفر وکړي. که نوی پاسپورټ اخیستی بیا هم کومه ستونزه نشته. خو که ټپه شوی وي لکه مخکې ویډیوګانو کې چې ما تاسو ته ویلي په ټپه شوي پاسپورټ اجازه نه درکوي. خو که سټیکر په ذریعه مو تمدید کړی یا نوی پاسپورټ در سره بغیر د کومې ستونزې تاسو کابل څخه دوبۍ ته سفر کولی شئ. خو هغه مسافرین چې کابل څخه ابوظبي ته سفر کوي کامیر سره دوی ته اجازه نه ورکوي چې په سټیکر شوي پاسپورټ یا په ټپه شوي پاسپورټ د دوی سره سفر وکړي. نو دوبۍ مسافرینو تشویش مه کوئ، دا صرف د ابوظبي مسافرینو لپاره دي. خو که ابوظبي کې هم هغه مسافرین چې ابوظبي څخه کابل ته پرواز کوي دوی ته هم بیا کومه ستونزه نشته. یوازې هغه کسان چې کابل څخه ابوظبي ته سفر کوي. اوس خو پاسپورټونه ارزان شوي دي، کوشش وکړئ نوي پاسپورټونه واخلئ. نو که د دې په اړه کوم نوي څه هغه لپاره احمد ټایمز تعقیب کړئ. مننه.